چا چې د جمعې په ورځ د سوره کهف تلاوت وکړو او دا ته فایده ذکر کم یو حدیث کو سره شپه هم راغلی ده چا چې د جمعې په ورځ او د شپې یا د شپې تلاوت وکړو نو د جمعې په شپه هم سوره کهف ویلی شي چا چې دا تلاوت وکړو اضاء له من النور ما بینه وبین الجمعتین نو د دې جمعې نه واله د بلې جمعې پورې منځ کې چې دا کمې ورځې دي الله به دې سړي له یو قسمه ناشنا رڼا ورکړي یو حدیث کې دي چې دومره رڼا به الله ورکړي لکه د ځمکې نه د اسمانه پورې او دې نه زموږ دا ډېر پښتانه ناخبره دي ځکه چې اکثر خو یا خو د جمعې په ورځ د سره تلاوت نه کوي او که جمعات ته تلک ورشي وختي او کښېني نو زموږ د پښتانه به ویني دوی د سورت یاسین تلاوت کوي عجیبه خلک چې یا به سورت الرحمن پورې نښتي نو صحیح د تلاوت دام دی خو په دې ورځ چې د کوم سورت خاص فضیلت دی هغه وکړه که ټیم و بیا به سورت یاسین وایه سورت الرحمن وایه بل سورت وایه بل وایه خو زه به درته یو خبر وکړم خفه نه شئ مانه موږ کله ناکله دا بندګي هم داسې په یو دغه باندې کوو ځکه چې هلته دا ویلی شوي دي مشهوره دا ده څوک چې سوره واقعه وایي د ده رزق به پراخي څوک چې سورت یاسین وایي دی به د مصیبت نه بچي بس موږ هم ځکه دوه راټینګ کړي دي چې رزق هم ټیټ رواني مزدوري او د سختو نه به الله ساتي بس دی اخوا دی خو قرآن نه څه راوړي خو په دغه دوه کار روان دی که نه دا ټول قرآن وایه الله به یې د سختو نه ساتي د قرآن هر ځای چې وایي الله به دې په رزق کې برکت اچي الله به دې په بچو کې برکت اچي الله به دې په ژوند کې برکت اچي